د قیامت نښې او د قیامت علامې او د ظلم انتها. د عصمت الله صافي په نوم باندې یو ښکلی ماشوم ووژل شو چې د مرګ نه مخکې ورسره ناروا زیاتې هم شوی و، خو په څومره بې دردۍ سره چې وژل شوی نو یقینا چې که تاسو خبر شئ تاسو به هم ډیر زیات خفه شئ. په سوشل میډیا باندې یو ډیر دردونکی خبر چې زموږ د نظر نه تیر شو چې په کویټه کې یو داسې واقعه مخې ته راغلی چې انسانیت ترې شرمېدلی دی. په کویټه کې یو وحشي انسان چې اوس پولیسو هم نیولی دی، هغه یو ښکلی ماشوم عصمت الله صافي سره ناروا زیاتې کړی دی او بیا یې هغه سوځولی دی. عصمت الله صافي 3 ورځې وړاندې ځان سره تختولی و او یا یې بوتلی و چې د مقصد پوره کېدو نه پس یې د هغه د ژوند خاتمه کړې ده. د عصمت الله سوځېدلی لاس چې کله د ژوب سره نږدې پیدا شوی نو پولیسو خپل کوششونه تیز کړي دي او مجرم یې نیولی دی. ویل کېږي چې دا د مجرم لومړی کار نه دی، له دې نه وړاندې هم داسې انسانیت شرمېدونکي کارونه کړي دي چې دا یې 4مه واقعه ده. د ماشوم کورنۍ خو د غم په ټغر کېناسته، خو اوس د حکومت چارواکو او په حکومت کې ناستو کسانو دا حق جوړیږي چې دې ظالم ته سخته سزا ورکړي او تر خپل انجام یې ورسوي. مونږ ډیرو لیدل چې همداسې واقعیات وشول چې اویس، زهیب یا نور داسې ماشومانې جنکۍ چې ناروا زیاتي ورسره وشول او بیا ووژلې شوې، خو د هغوی ټول مجرمان اوس هم ښه خلاص ګرځي او یا که پولیسو سره دي او په جیلونو کې دي نو اوس هم ورته سزا یا پانسي نه ده ورکړل شوې. دا هم د خلکو احساساتو سره لوبې کول دي. حکومت له پکار دی چې د دې باره کې په پارلیمنت کې یو بل پاس کړي او په هغې باندې په سختۍ سره عمل وکړي چې د داسې مجرمانو د ژوند خاتمه وشي. د پښتو پوسټ د نن ورځې تازه ویډیو او خبر همدومره و. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم وهئ چې په راتلونکي کې هم زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت او په اسانۍ در ورسي. ډیره مننه.